ورسره رکب ته خبر ورکوه آزاد ګرځه اوس تا چې د چا څخه خواړې هغه دنیا پرېښوه پر سره تربو باندې چې ګرځې نو احتیاط کوه لږ د هغې ظالمې شدوانې در خاورو لاندې کوي نور که هر څنګه یم خو دغه یو عادت لرمه په نیمه لار کې یاران نه پرېږدم بلا دې وخه د خوشحالۍ په ورځ چې ستا خوښي هغه در غواړه چې سخته ورځ دې بیا و ما ته ټلیفون راکوه لار کې ولاړو رقیبانو سره سر خلاصوم د ماپښین شنو چایو له ځان دې رسوم لالیه او فرمایش د جان محمد شاهین او حکمت درمان بوزلک والا دغه فرمایش دي مست مست یې واوره هغې چې ما ته وویل چې ما د زړه وباسه ما ورته وویل چې څوک د ده تعارف دې وکړه رقیبه زما په خیال د ژونده سه د زړه تور سوی زما و مخ ته چې په بریتو باندې ګوتې ویم هر چا ته مه کوه زما و ستا د مینې کیسه وړوکې یاره ستا در تورو سترګو وګرځمه اندو بیا ګوړې دا په چا باندې منې ملګرو دا خلک وایي چې پردیس نه لا یار نه لري پر پاکه خاوره باندې کړي ما بې شماره سجدې افغانستان زه څنګه هېر کړم ستی مازغه خراب دي زما د ګران افغانستان بیرغ ته مه ګورئ سپک د دې بیرغ ازادیان خدای دې تباه کړي خلکو په دغه وجه وروبل پر رقیبانو باندې حکمت درمان سره اخیستي و جانان تصویران خلک دې ټول پر ما شکه کړو د هندو بچیه ما درته وویل چې خلک وي بیا چوپ درېږه ستا پر ښایست باندې تباه کله دا ښکلې ځواني د جان محمد شاهین ازار وهلې نه باسې ښار رقیبه ته که زور لرې نو راسه سر مې پرې کړه مغروره سر مې خدای را لاندې چاته نه ټیټېږي د کام پر ننګ چې د منظور پښتون پر